د اداري چارو د ښه والي په موخه څار او ارزونه. د کندوز ولایت مقام د څارنې او ارزونې کمیټې د خپل څار په دوام دا ځل د دې ولایت د اقتصاد، شهیدانو او معلولینو ریاستونو د ملکي خدمتونو د کارکوونکو فعالیتونه او اجرات وڅېړل. د نظارت کمیټې رئیس د یادو ریاستونو د ستونزو د اورېدو پر مهال له هغوی وغوښتل چې په خپلو کړنو کې صادق واوسي او د خلکو ستونزو ته پر وخت رسېدنه وکړي. د لاسي صنایعو د مارکیټ کمښت او کورنیو تولیداتو ته د درناوي نشتوالی. د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې یو شمېر صنعتکاران د خپلو کارونو له ځنډېدو شکایت کوي. دوی وایي د بهرنیو توکو صادرات د کورنیو تولیداتو د بازار د کمښت لامل شوی، خو صنعتکاران له اسلامي امارت غواړي چې د کورنیو تولیداتو د بازار موندنې او کارولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د کندوز ولایت په اقتاش ولسوالۍ کې څه د پاسه 2500 کورنیو ته خوراکي توکي وویشل شول. دغه توکي د خوړو نړیوال سازمان لخوا پر اړمنو کورنیو وویشل شوي دي. له بلې خوا د WFP دفتر په کندوز او د دې ولایت په ولسوالیو کې د کار په بدل کې د خوراکي توکو د ورکړې پروګرام پیل کړی او شاوخوا په سلګونو ځوانان پکې پر کار بوخت دي. د کلیوالو ښځو لپاره د روغتیایي کڅوړو ویش. د علي آباد ولسوال په دې ولسوالۍ کې د شیو دفتر مسؤلینو لخوا په بېوزلو او کلیوالو میرمنو د 100 روغتیایي کڅوړو د ویش خبر ورکړی. دغه مرستې د کورنیو د روغتیا ساتنې په موخه تنظیم شوې وې.